السلام علیکم ګران شاګردان والله دې ویک شروع جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته بیا هم پارټ اف سپیچ دی. د پارټ اف سپیچ درېیمه برخه ده د وینا برخې چې موږ دا لړۍ پیل کړې ده. ایجکټیوز وایي د دې ډیفینیشن استعمال پیژندنه معنا. اول د دې تعریف استعمال څنګه کیږي دا بیانوو. دغه وروسته بیا په جملو کې او په الفاظو یا لغاتو کې د دې بیلګې او مثالونه بیانوو. نو راځو دا د انګلیش کورس موږ پیل کړی دی. د دې څخه مخکې موږ نان پروناونز ویلي دي. اول راځو نو که څوک غواړي چې دا سبق ښه زده کړي موږ مخکې یوه ویډیو جوړه کړې وه د دې لارښوونې پکې شوې ده. موږ ویله که غواړئ دا سبق ښه زده کړئ نو تاسو یې لیکئ هوم ورک هر ورځ 2 مخ خط لیکئ. نو راځو ډیفینیشن اف ایجکټیو د ایجکټیو تعریف تعریف پیژندګلوي. Adjectives are words. Adjectives هغه الفاظ دي. They describe چې بیانوي nouns or pronouns. Nouns یا pronouns بیانوي. د دې یو تعریف دا رقم دی. یو دا دی چې موږ وایو چې adjectives are words that tell the goodness and badness or quality of nouns. د نوم ښهوالی یا بدوالی بیانوي یا معیار یې بیانوي خوبي. که څوک دا پوښتنه کوي چې nouns او pronouns څه ته وایي پر دې باندې موږ ویډیو جوړې کړي دي. دا درس موږ تاسو ته ویلی دی زموږ پر یوټیوب چینل باندې. دې څخه مخکې ویډیو پرتې دي د ناونز د جلا او د پروناونز د جلا. کیدای شي زه په دا ویډیو کې بیا ذکر هم کوم درته. نو د نن سبق دا دی چې ایجکټیوز څه ته وایي. دا هغه الفاظ دي چې ناونز او پروناونز بیانوي. دا د دې استعمال سولو د معنا ده په هغه دغه کې یو معنا دا ده چې اسم صفت پښتو کې اصلي پښتو کې موږ وایو ستاینوم. او د زموږ خلکو نو ستاینوم صفت دې ته وایي که څوک ښه ولو نو هغه دغه صفت دی، که بد بیا نه دی. که قابل و هغه دغه صفت دی، که ناقابل و هغه دغه صفت نه دی. خو انګریزي ګریمر کې بیا دا رقم خبره نه ده. ګریمر چې دی هغه بیا دا رقم دی که څوک ښه که بد یې، که ناقابل یې که قابل یې، که شتمن کس یې که بېوزله، که تورې که سپین یې. دا د ګریمر په ژبه باندې دا صفت دی. نو راځو اوس د دې مثالونه زه درته وایم په جملو او په الفاظو کې چې ښه دا خبره نور هم سپینه شي. راځو جملو ته. مثلا عمر is driving a black car. عمر یو تور موټر چلوي. اوس په دې کې چې دی دا بلیک چې دی دا ایجکټیو دی ستاینوم. کار اسم دی ناون دی. نوم شته د دې هغه معیار یې بیان کړي کوالټي یې بیان کړي چې دا څه رقم دی. اسد is drinking green tea. اسد شنې چایوي څښي. په دې کې چې دی ګرین هغه ایجکټیو دی. دا د جملو مثالونه شوله. او بل دا رقم موږ په الفاظ کې له دې مثالونه لرو لکه بیګ، ټال، نیو، وایډ، سمال، شارټ. بیګ معنا غټ، ټال جګ، نیو نوی، وایډ پراخ، سمال کوچنی، شارټ هم لنډې یا کوچني ته ویل کېږي. نو دا زموږ د نن سبق د سبق د ویډیو په اخر کې ویډیو سره لایک کوئ. که دا ویډیو زموږ د چینل د لارې ګورئ تاسو سبسکرایب کوئ، او که پر فیسبوک باندې ګورئ دا سره پیج سره فالو کوئ. مننه در بیا تر بلې ویډیو پورې ښې چارې. الله حافظ.